سلامونه جوړ په خیر هیله د سخوي په خیر وي په یو بل ویډیو کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د ذوق او وړتیاوو پالل د بریا یوه لاره دا ده چې ځوانان داسې تعلیمي او تحصیلي څانګې تعقیب کړي چې له ذوق او سلیقې سره یې برابرې او وکولی شي چې په روحي او فکري توګه یې له ودې ووځي. په خلقتګاه کې ټولې پنځونې یو شان نه دي او په ټولو انسانانو کې وړتیاوې هم یو شان نه دي ځای پر ځای شوی، بلکې د ټولنې د څرخ د تاویدو لپاره یې مختلف استعدادونه، ذوقونه او وړتیاوې پر انسانانو لورولي چې پر اساس یې مختلفې څانګې او مختلف اړخونه پالل کیږي او په هر ذهن کې الله جل جلاله داسې یو وړتیا ځای کړې ده چې یو مسلک، هنر یا کسب په مینه او بشپړه علاقه وپالل شي. د یو شمیر ځوانانو د ناکامۍ یو لامل له همدې اصله سرغړاوی دی چې کله د ناسمو تبلیغاتو پر اساس د ذوق او وړتیا خلاف بله لاره غوره کړي. هغوی دا اصل هیر کړی چې په هر سر کې د یو څه تومنه شته، خو نیکمرغه هغوی دي چې ذوق یې ومومي. یو وخت مې یادیږي چې په 11 او 22 کلونو کې د تیلو مسئله د ژبو پر سر تاویده او ایرانیانو سره یو ډول نفتی تفکر پیدا شوی و. د تیلو او روغنیاتو د چارو کارکونکو او انجینرانو خپل اهمیت موندلی و. په ځوانانو کې یو ډول انګیزه خوره وه چې ټولو یې هڅه کوله همدا د تیلو اړوند چارو باندې پوه شي او په همدې شرکتونو کې کار ومومي. په افغانستان کې هم ځینې داسې کسبونه، علوم او هنرونه شته چې له نورو یې ځینې بې ذوقه او بې وړتیا کسان هم ورته رامات کړي دي. طب او انجینري هغه پوهنځي دي چې زیاتره زده کوونکي د تحصیلي زده کړو لپاره غوره کوي، خو په دوی کې داسې کسان هم کم نه دي چې هیڅ وړتیا او ذوق نه لري. په بې ذوقۍ او بې استعداده کسانو کې زیاتره هغه هم دي چې د کورنیو له لوري مجبور شوي دي. په کانکور ازموینه کې همدا پوهنځي غوره کړي، نو که چیرته دوی خپل ذوق او د وړتیا له مخې انتخاب ته پرېښودل شوي وای، نو نتیجه به یې هم ښه وه. د محصلانو پر پرمختګونو دا یو سخت ګزار دی چې یو څوک دی بې له دې چې خپل ذوق او وړتیا وارزوي او د خپل تحصیل لپاره دی داسې لاره غوره کړي چې له ذوق، وړتیا او سلیقې سره په ټکر کې وي. هغه ځوانان چې ادبي ذوق لري، له خبرو او کلمې شعر او ادب اوري، د ریاضیاتو په باره کې فکري توانایي کمه وي. د یو نقاش له یاداښتونو دلته یو څه رانقلوم. د ماشومتوب پر مهال په ښوونځي کې لټ و، نه یې درس وایه او نه یې دا غوښتل چې ټولګیوال یې درس ووایي. د ځان او نورو د لارې اغځی و، خو سترګو او تندي یې د یوې بلې وړتیا کیسه تېروله. یوه ارواپوه استاد همدا کس د ځان خواته وغوښت، هغه ته یې نصیحت کاوه او د ژوند پایلې یې ناسمې ورته وبرېښېدې. ویې ویل دلته دې د پلار سیوري له سره لرې دی، ژوند یې په ګڼو ستونزو کې راښکېل دی او همدا ستا د ناکامۍ لامل شوی دی. په همدې وخت کې چې استاد خبرې کولې، ناڅاپه متوجه شو چې لټ زده کوونکي له ځمکې د سکرو یوه ټوټه راپورته کړې او د مرغۍ تصویر پر ځمکه وباسي چې د ونو پر ښاخونو الوت کوي. هوښیار استاد وموندله چې دا سړی د نقاشۍ لپاره پیدا شوی دی، نه د الجبر او ریاضیاتو د معادلو حلولو لپاره. هغه چې په دې لاره کې هر څومره کوښښ وکړي، نتیجه به یې منفي وي. هوښیار ښوونکي یې پلار ته همدا درک کړې ستونزه ورسوله چې ماشوم به یې بې ذوقه او بې علاقې برخه کې زده کړې کوي. کله چې له پلار سره مخامخ شو، ورته ویې ویل ستا زوی د نقاشي د هنر سرشاره وړتیا او مینه لري. که یې د تعلیمي څانګې تغییر وشي، ممکن د خپلې زمانې اتل شي. د هوښیار ښوونکي له خبرو کمه موده وروسته همدا ماشوم یو بېساری هنرمند شو. له اډیسن یې وپوښتل ولې زیاتره ځوانان نه بریالي کیږي؟ ویې ویل ځکه چې خپله لاره نه پیژني او پر بله لاره قدم وهي. دا ډول ځوانان ټولنې ته دوه زیان اړوي. یو خو دا د هغه څه چې وړتیا لري او که تعقیب یې کړي پکې بریالی کیږي او ټولنې ته یې ګټه رسیږي او د خدمت جوګه کیږي. دویم دا هغه کار چې ورسپاره شوی په ښه توګه نشي ترسره کولی. د هر چا د وړتیا ستن د زیږېدو پر مهال هغه کار او فعالیت ته مخامخ وي چې دی ورته پیدا شوی. بختور هغوی دي چې د همدې ستنې لوری یې ښوونکي او پالونکي په ماشومتوب کې درک کړي. اوس په پرمختللې نړۍ کې د استعدادونو معلومولو لپاره له ځینو لارو چارو کار اخیستل کیږي چې د ماشومانو پټ استعدادونه، ذوقونه او فکري تمایلات پرې معلوم کړي. کاشکې چې پوهان د تودوخې معلومولو، زلزلې معلومولو او نورو حالاتو د معلومولو د آلو په څیر د استعداد معلومولو د آلې په جوړولو کې هم بریالي شي.
که دا کار وشي زرګونه استعدادونه به مو د دې پر ځای چې له خاورو سره خاورې شي په زرو به واوړي او د ښوونکو پالونکو مور او پلار او د ماشومانو د خواخوږو خوارۍ به مو د ښو پایلو درلودونکي وي. ګالیله په ماشوموالي کې د ماشومانو د لوبو شیان جوړول پلار یې په طب کې شامل کړ، خو پر دې لاره ډېر مخکې لاړ نه. بیا یې ریاضي او فزیک ته مخه کړه چې د نبوغ لمر یې پکې وځلېد او هغه لوری چې د وړتیا ستن یې پسې ګرځېده ومونده. ګالیله لومړی کس و چې له لمر څخه یې د ځمکې تاوېدل ثابت کړل او هغه و چې د ساعت پانډول یې جوړ کړ. تولستوی په ماشوموالي کې د کتابونو له لوستو سره مینه لرله. فلسفي کتابونه به یې زیات لوستل او کوښښ یې کاوه چې د ژوند مهمې مسئلې وڅېړي او د ژوند تر پایه همدا مسایل په ذهن کې ول. د حیواناتو پیژندل شوی رسام جورج مورلنډ په 6 کلنۍ کې د نقاشۍ هنر ته مخه کړې وه. هغه چې په 40 کلنۍ کې دنیا پرېښوده نه هېرېدونکي آثار دنیاوالو ته پرېښودل. زارا کولبرن له ماشوموالي ریاضیکي پوهه ځلولې وه. کله به چې وپوښتل شو 1 کال او څومره وخت څو ثانیې کېږي له کم ځنډ وروسته به یې سم ځواب ورکاوه. د بخاري قوې کشفونکی او د څو میخانیکي وسایلو جوړونکی جیمز واټ له ماشوموالي تجربې ښودلې او له همدې لارې د طبیعي علومو په برخه کې زیات پرمختګونه ولرل. ډاروین په ماشوموالي کې د څارویو کلکسیون لاره او همدې طبیعي تمایل هغه زیاتې مطالعې ته وهڅاوه چې پر اساس یې د تکامل نظریه وړاندې کړه او د ژوندیو موجوداتو د انواعو په باره کې زیات معلومات وړاندې کړل. یو مهم کتاب بنیاد الانواع یې خپور کړ چې د ټولنې نړۍ لپاره د استفادې وړ شو. مذهبي لارښود راته په ټینګار ویلي چې باید په خپلو ځانونو وپېژنو، د لامبوزنو په څیر د خپلو وجودونو تل ته لاړ شو او هغه رازونه، استعدادونه او وړتیاوې چې زموږ په وجودونو کې پټې دي راوباسو. زموږ په وجودونو کې د استعدادونو داسې مقناطیس موجود دي چې د علم او پوهې ټوټې خپله کشوي او د حافظې په زیرمتون کې ځای پر ځای کوي. او هغه څه که زده کړو چې زموږ د ذهن او فکري تمایل مطابق دي په اسانۍ به د زیرمتون کې ځای پر ځای سي، او که هغه څه تعقیب کړو چې زموږ ذهن ورسره اړخ نه لګوي د کم وخت په تېرېدو به مو د ذهن او فکر له لوښي راتوی شي او نتیجه به یې ناکامي وي. د خپلو ذهني او فکري تمایلاتو خلاف زده کوونکی هغه لامبوزن ته ورته دی چې د اوبو د مسیر خلاف لامبو کوي چې یا به له مرګوني حالت سره مخامخ کیږي. سلجوقي خبر شو یو ورځ چې د روم قیصر د بغداد د نیولو په تکل کې دی. له منظومو پوځونو سره د ایران د سرحدونو پر لور وکوچېد. نظام الملک یو ټیټقدی سرتیری ولید او امر یې وکړ چې دا سړی له پوځي لیکو وباسئ او فکر یې وکړ چې دا نو د دې ځای وړ نه دی. ملک شاه سلجوقي ورته وویل څه پوهېږي که همدا سرتیری قیصر درته بندي کړي. همداسې وشول، برای د مسلمانانو شو او د روم قیصر د همدې سرتیري په لاسونو ونیول شو. په افغاني ټولنه کې 2 نورې ستونزې هم شته. یو خو دا چې د ټولو علومو، فنونو او هنرونو د زده کړې لپاره زمینه برابره نه ده. مثلا ټولنپوهنه، ارواپوهنه، د ژوند چاپیریال او نور هغه علوم چې په باره کې دلته بېغوري موجوده ده، او دا ټول د یوې ټولنې د سالم ژوند او د زده کوونکو د خپل ذوق له تحصیلي محیط سره مرسته کوي. مثلا که څوک د ژوند د چاپیریال په برخه کې د زده کړې لیواله وي نو دلته دا پوهنځی موجود نه وي، ذوق او وړتیا یې په یو بل ځای کې خاورې کیږي. بله ستونزه دا ده چې دلته ځینې هنرونه په سپکه سترګه کتل کیږي. مثلا د تیاتر او فلم جوړولو په برخه کې کار کول عیب بلل کیږي. حال دا چې په هیواد کې مو ترکی، هندي او د نورې نړۍ بېلارې کوونکي سیریالونه او فلمونه ټول ملت ګوري، خو خپل تولید موږ ځکه نه لرو چې دلته همدې هنر ته په سپک نظر کتل کیږي. نو دا دواړه هغه ستونزې دي چې حکومتونه او ټولنیز اصلاح کوونکي باید ورته متوجه شي. او لکه څنګه چې په پورتني ویډیو کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د خپل ذوق او وړتیا مطابق باید تحصیلي او تعلیمي څانګې وپالل شي، نو همدې ته باید زمینه سازي وشي.